یو طرف ته بل طرف ته لاړ شه د جنګونو په سلسله کې د چپاونو په سلسله کې او په لړ کې هم او ځنه نورې چې کم شي مسلې دي د هغې دپاره هم یا ځنه نور وظیفو دپاره به هم دا خلک تلل. نو دا ما چې د هجر و وصال د عشق و محبت د ارمان او د رومان اظهار نیغ په نیغه چې کېږي نو په فولکلور کې په ولسي ادب کې راځي ما چې څنګه وایي په ټپو کې راځي. نو دغه ټپې چې کمې دي نو په دې کې کله کله دا استاد چې کوم ووایي چې د باندې تحقیق شوی دی د محمود غزنوي په فوسکه خالو نو دا قسم ټپې مخې ته راشي نو بیا په بل دور کې دا پته نه لګي چې یاره د دې ټپې مقصد څه دی په دې کې کردار کوم دی واقعه پکې کومه ده او دا څنګه ده نو چې د تاریخ پوهه څوک لري یا د تاریخ څېړنه بیا کېږي نو هغه پړک چې تا ووایې هغې ته ورشي په هغې کې صورتحال رڼا شي چې دا خو دا ټپه دا خو دومره قدامت لري دومره زوړوالی لري. نو اوس د ولسي ادب په هکله په پرې کړي ډول باندې دا څوک نشي ویلی چې کومه ټپه پرون ویلی شوي کومه ټپه 15,000 کاله پخوا ویلی شوي کومه ټپه 3,000 کاله پخوا ویلی شوي. نو دا چې کوم د دې ختیځپوه دا تحقیق موږ ومنو نو د ټپې تاریخ خو ټپه هم یو ادب دی فولکلوري ادب دی فولکلوري ادب دی یو ځانګړی نظم او شعر دی چې یوازې په پښتو ژبه په پښتو ژبه کې ده. نو د دې نه دا اندازه کېږي چې افغاني ادب ښه موړ او ښه روزلی پاللی که هغه په فولکلوري شکل کې و رنګ کې و که نه په شخصي رنګ کې و نو دا و ډېر متلونه داسې دي متل خو د وزډم د دانایۍ د پوهې یو خبره یو مقولې خلک راوالي په هغې کې داسې خبرې وي چې نه صرف دا بلکې جغرافیایي ارزښتونه هم لري. یعنی یو نوم پکې داسې راغلی وي چې پته نه لګي چې په متل کې دا خبره کېږي نو د دې به دا مقام به چېرته وي دا ځای به چېرته وي چېرته نو بیا تحقیق ورپسې وشي. نو مطلب د خبرې دا دی چې د پښتو ادب اوس د پښتو ادب چې کم دی دا تاسو خبره وکړه د متل مونږ په یو متل چې هله به خبر شي چې تارو جبې لور نو ډېرو خلکو ته پته نه تارو خو یې پېژنده خو جبه یې نه پېژني د جبه په کې لاسه شی دی نو دوی به دا متل په خپله سمون به ورانو چې تالو جبې لور شي او داسې شي دا ځل کېدنه حالانکې تارو چې کم دی دا یو کلی دی په دغه لاره باندې دې سره په خوا کې جبه ده نو په یو وخت کې به د اکبر بادشاه فوځونو ته دا افغانان په دې جبو کې پټ ناستو په دې به چپاونه کول نو دا به خلکو دا محفوظه لاره نه وه نو چې اله به درته معلومه شي اله به خبر شي چې تارو جبې لور شي نو دا کلي یو ځای سره یو بل بحث دی دا به بیا سره کوو تر اخره پورې. نو خبره مطلب مو دا چې د افتخار افغاني ادب ته دا ترلاسه دی دا امتیاز لري چې دا د دنیا په مخ یو ډېر زوړ ادبي بنیاد لري دغسې چې ادب یې دومره زوړ بنیاد لري تر دغه زمانې رسي د بلخ و باختر او د اریاب تر دغه زمانې نو تمدن او تهذیب هم زوړ تاریخ لري او څومره چې دا زوړ تاریخ لري نو دې مطلب دا دی چې د انسانیت د سړیتوب د سیولایزیشن د کلتور د دې ټولو څیزونو خو شروع مونږ کړې وه خو دا قدرت کم پړاو ته راوستو چې څه ګوت وهنې وشو څنګه څیزونه وشو څه حالات راپېښ شول چې هغه ولس هغه افغاني ولس چې دنیا ته تمدن خیلی دی هغه افغاني ولس چې دنیا ته ادبي رومان او رنګ او چل خیلی دی هغه افغاني ولس چې د مړانې دپاره هم مشهور دی او د سولې او د سړیتوب او د امن دپاره هم مشهور دی ځکه چې سیولایزیشن په خپله په امن کې وده کوي. نو چې وړاندې تمدن افغانانو افغاني ادب او بیا دا نور فنونه شروع شوي دي نو د دې نه پته لګي چې افغانان په ادبي توګه هم په تاریخي توګه هم او په کلتوري توګه هم په هر لحاظ په هر ډول یو سیولایزد یو مهذب متمدن قام دی ولس دی یو خاص شعور لري خپل فکر لري خپل عنعنې لري نو دا ویاړ او دا افتخار او دا امتیاز
افغاني ادب ته ترلاسه دی. تاسو سوال د ادب په باره کې کوو، بیا وروستو دورونه چې کم دي هغه چې بیا د امیر کروړ نه پس ته بیا موږ راځو داسې پوړی په پوړی او پړاو په پړاو د ادب تاریخ زیرو. نو کله سم حالات، کله ناسم حالات، کله یو قسم د هنګامي حالتونه، کله د روغ او د امن حالتونه، بیا پکې ځنه اوږده دورونه داسې هم راغلي دي چې ډېر څیزونه د نظرونه پټ شوي او اوس لګیا دي څېړنکاران په هغه څیزونو باندې څېړنې کوي. نو دا قدم په قدم، پړاو په پړاو د یو ارتقایي عمل سره زموږ ادب تر دې مقامه را رسېدلی دی افغاني ادب. نو ډېر څه پکې شته، خو په یو ډېر اوږد د تاریخ په یو ډېر اوږد دور کې داسې دور راغی چې په دې باندې کار کول، دا په مخه بوتلل او داسې دې ته وده ورکول، هغه عمل په ځای ودرېدلی و. نو دغه وجه وه چې د دنیا نورو نوي علمونو یا نورو کلتورونو هغه یلغارونه چپاونه زموږ په کلتور، حالانکې موږ بچ پاتې شو افغانان ټول، خو د دغې خوشحال خان خټک تاسو ته مثال درکړم چې د افغانانو په هکله وایي چې لا یو شور رازنې لاړ نه وي بل راشي. لا یو شور رازنې لاړ نه وي بل راشي. لا یو شور رازنې لاړ نه وي بل راشي، مګر زه پیدا په ورځ د شور و شر یم. نو څه داسې تاریخ مونږ لرو چې دغه شور و شر د وجې نه زمونږ د ادب چې کم رنګ دی، کم ارتقا ده، کم تاریخ دی او کومه دی په مخکې تللی دی، نو هغه مونږ په هغه ډول نه دی مرتب کړی شوی چې څنګه مرتب کول پکار. خو دا هم یو د خوشبختۍ خبره ده چې اوس ډېر څیزونه رڼا ته راووتو، رڼا ته راوځي او موږ په خپل ادب ویاړو. په دې بنیاد هم چې دا نه پوهېږم چې دا وبخښئ ساحل صاحب دا شعر ویلی دی که چا ویلی دی، ما ته معلومات نشته، خدای دې وکړه چې تا ته معلومات دي چې هغه ویلي دي چې دا زموږ نصیب دی چې په وینو کې منزل وهو، یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو. بیا بل شاید چې ساحل صاحب په شان رنګ دی، انداز د هغوی دی، ما ته خو په پرېکړې ډول معلومه نه چې د شا ده، خو انداز د هغه دی. نو دا اصل کې دا خاوره، دا وطن، د دې جغرافیایي لوکیشن، دغه چې کم موقف دی، دا قدرت په داسې اهمه ځای کې پیدا کړي دي افغانانو، د افغانانو خاوره چې ارزښت لري. نو ځکه کله څوک راشي، کله څوک راشي، کله څوک راشي، او ډېر کم وخت موږ ته په خپله په لاس راځي چې د آرام وخت وي موږ پکې وده وکړو، ځکه چې امن صلح د تهذیب د ودې دپاره، تمدن د ودې دپاره ډېره ضروري ده. نو دا موږ په شور و شر کې هم بیا داسې کړي دي، د نور دنیا نور قومونه پکې ورک شوي دي. دا یو بل ویاړ او افتخار دی د افغانانو چې داسې شور و شر، داسې حادثې په داسې پیښو سره کله نور ولسونه مخ شوي دي، اثار شته دی، نو هغه د منځ تللی دي، هغه د دنیا د ځمکې د مخ نه فنا شوي دي. او دا یو بل دومره سخت ځانه ولس دی افغان دا خاوره چې سره د دې شور و شر، د دې حادثو، د دې ناکردو بیا هم لا تر اوسه پورې ژوندی دی، یو ژوندی تهذیب او کلتور لري. نو دا یو بل افتخار دی. په افتخار ډېر څیزونه، ډېر اړخونه داسې شته چې موږ پرې ویاړېدی شو. نو دا د افغانانو خټک صاحب دا داسې قدم په قدم باندې راځو، دغه فولکلوري ولسي شفاهي ادبیات او فولکلور باندې به خبره وکړو، بیا همداسې به کلتور ته راځو. که ستا فکر یې سړی چې د کلو ولسونو او بانډو ته لاړ شي او د خلکو سره کیني، هغو دغه خپله دودیزه رواجي ژبه چې کومه استعمالوي، په دې کې داسې خواږه لغات او داسې خوږې جملې چې هغه زموږ او ستاسو مطبوعاتو او راډیو او ټلویزیون کې نه وي. همدې د خاطره دا خدای پاک دې وبخي